تقریبا شاوخوا شل شپې یا ورځې کېږي چې ما دغه بایسکل دغه طرحه باندې کار شروع کړی. زه په ټول افغانستان باندې ګرځم، کلي په کلي باندې، ښوونځي په ښوونځي باندې ماشومانو ته کتابونه، مینه، قلمونه او کتابچې ویشم. خو تر اوسه مې یوازې یو ولایت کاور کړی. نو له دې وروسته غواړم چې ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، همدغسې د افغانستان په ټولو ولایتو باندې وګرځم. مونږ د همدې حرکت له لارې کولی سو چې په اوږدمهاله کې مونږ باسواده پاتې سو، د بېسوادۍ په وړاندې مبارزه وکړو او له نورو هیوادونو سره سیالي وکړو د تعلیم په مټ باندې. یک سوال است تو میکنم، اگر برام جواب دادی کتابچه هم برات میتم، قلم هم برات میتم، پنسل هم برات میتم، رنگ هم برات میتم. صحیح؟ تو برام بگو که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کی بود؟ عبدالله. ماشاءالله برشان چک چک بزن، چقدر زود جواب داد. آفرین. من این کتاب گرفتم، بسیار خوش آمدم، بسیار به ذوق و شوق گرفتم که در خانه بخوانم و در جهان یک چیز شم. نه خیر، قسم بسیار مهربانی را هیچ وقت ندیده بودم. امروز بسیار خوش هستم که کتاب گرفتم و بسیار خوش هستم و دیگه در خانه ما نجده بودم در بایسکل که آورده باشن صوفه. کتاب من به ذوقش میخوانم و میخوایم در اینجا یک چیز شم.